بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوال استاد سرور عبدالجلال خیرخوا یو وارې بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. د نوښار د سیمې یو مشر را سره ولاړ دی. دغه شاته چې تاسو کتئ شئ دغه ټوله ایریا دوکانونه مارکیټونه دغه د اوبو د وجې ګیر دي. مشر سره به خبرې اترې کوو چې تر دې دمه د حکومت د سایډه دې ته څومره ریلیف میلو شوی دی، کوم مشران راغلي دي د دې دپاره کښتۍ یا غټ ګاډي یا داسې د ماشومانو زنانو دپاره څه خاص ځای مختص شوی دی یا نه دی. دغه باره کې پوښتنې لرو. ټول نه لومبي شکریه ادا کوو. السلام علیکم جی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغلئ، موږ له مو وخت راکړو. نن تاریخه پورې دلته داسې لاسوک نه راغلي. په 2010 کې هم دا سیلاب راغلی او زموږ خلکو دا دوکانونه پکې ډوب شوي. دا دلته چې کوم خلک ولاړ دي دا د دې دوکانونو مالکان دي، په کرایه نیولی شوي. بېګا زموږ ته لکه داسې اندازه دی مکمل دغه نه کړی، خو بهر حال زموږ سامانونه په دوکان کې دننه پراته دي. نو په 2010 کې موږ نقصانونه کړي دي، هم موږ له چا څه نه راکړي. او اوسه پورې مونږ سار راس دلته ناست یو، بېګا د 3 بجو نه دلته ناست یم، خو څوک راغلی نه دي چا داسې څه نه دي ویلي چې یاره راشه سامان به ورکوو. د حکومت د طرفه مونږ له څه ګاډی راغلی، هسې هوایي اوازونه کوي چې یاره دا چل دی اخ چل دی، تاسو سیټ ته لاړ شئ. یو سړي سر په جیب کې 10 روپۍ نه وي، ابه سیټ ته څنګه ځي، په کومه طریقه باندې به ځي. نو تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او د اواز مخکې سوشل میډیا شو مخکې وړئ د اواز. تاسو ډېره مننه تاسو، خو دلته څوک راغلی نه دي. او الله پاک دې وکړي چې زموږ نه د آفت ختم شي. بس دا د الله طرفه یو امتحان دی او ډیره شکریه بس تاسو پکې د ټولو نه لومبي د رب کائنات نه خیر غواړو، زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي چې دا عذابونه زموږ نه ختم شي. خو بیا په دویم نمبر زموږ ګیله د حکومت نه ځکه کېږي چې په هر وخت کې د هغوی موږ په کار راغلي یو. نن په کار دا چې دغه سهولیات موږ ته مهیا شي، ماشومان ځان نشي بچ کولی، زنانه ځان نشي بچ کولی. څه غوښتنه کوئ؟ یاره مونږ خو دا وایو چې دې ځل حکومت مونږ له کم از کم دې دوکاندارو له یا دا دوکانونه شو داسې مخکې دوکانونه دي په هر علاقه کې د حکومت نه دا غوښتنه کوو، هغه که پی ټي آی ګورنمنټ ته یا د نور ګورنمنټ ته. نو مونږ له دې چې څنګه د بجلی بلونه کور ته راځي، ټیکس پکې راځي. لکه د ما 17 یونټ هغه روز والی شوي او ما پسې 400 روپۍ ټیکس اچولی.